چې سکال الحمدلله بیا د عرفې ورځ د خالی په ورځ راغله را روانه ده ان شاء الله. یو حدیث دی ابو داود کې چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ د خالی د ورځې د روجې د نیولو نه منع کړي ولګ. د اهل علمو په دې مسله کې خلاف دی چې د عرفې په ورځ باندې د عرفې ورځ د خالی په ورځ راشي سبق ولګ. ځینې اهل علم دې طرف ته ترجیح ورکوي چې د خالی د ورځې نه د الله نبی منع کړی ده او حدیث صحیح دی او د الله نبی فرمایي که نور څه نه یو پوستکی د انګور یا یو لرګی په خوله کې وجي واخو چې د خالی په ورځ باندې روژه ونه نیسي لږ. نو څه به کول غواړي؟ زما ځان له دې طرف ته میلان دی او دې تر د وخته ځکه دا خبره کومه چې هسې نه چې زموږ نه ثواب په وته نشي. کوشش دا پکار دی چې صرف د خالی د ورځې روژه مه نیسه بلکې د جمعې د ورځې ورسره ملګرې که نو کومه منه چې راغلې ده هغه خالص د خالی د ورځې نه راغلې ده چې بله ورسره ملګرې شي انشاءالله بیا به کمال او ثواب دواړه حاصل شي انشاءالله. نو د دې د وجې نه چې کوم ورونه یا کومې خویندې د عرفې د ورځې د روژې ثواب سوچ لري هغو ته داسې پکار دی چې د نن نه داسې همت وکړه چې د جمعې بلکې داسې کوشش وکړي څه دنیا دې نه ورانېږي. ټول عمر خوراک او څښاک دی د زیارت د ورځې روژه مو څه ونیسولې د زیارت په ورځ باندې به محمد رسول الله روژه نیوله که دا 3 ورځې په حرم بلکې نیت پکې د هغه 3 ورځو د روژې د دې کار د دې میاشتې وکړه انشاءالله چې 3 واړه خبرې به فایده به حاصله شي.